د دې ټاپ او دې ټاپ په کې یو شی شي کلیر ده نو په دې شکل باندې شو دا دې دواړه ټاپ په یو شي شو د ټیکس ټاپ او د دې ټاپ کلیر ده نو اوس به زه راشم دلته به ورته وایم چې یار ته ما داسې شی استعمال کا ته ما دلته کې لیفټ استعمال کړه نو دا به دواړه وجنګېږي یا زه به رایټ سره استعمال کړم که زه لیفټ استعمال کړم فار ایگزامپل ټو لیفټ دا ګورئ ټو لیفټ آف آی ډي او بي ټي ان ته دا څه وګورئ ملګرو د دې سره ډایرکټ وجنګېده ګورئ په دې شکل باندې مخکې چې بره راته اوس دا دی وجنګېده ورسره څنګ په څنګ که زه دې سایډ ته غواړم نو دې سایډ ته هم تاسو کولی شئ فار ایگزامپل ته وایئ چې نه زه ټو د لیفټ نه غواړم چې غواړم to right غواړم to right of ID او BTN home مې واخیسته وګوره د دې شکل باندې راغی کلیر دی ملګرو دا ما سره شو دا او همدغسې که راشم دلته ګوره الاین ټو ټاپ مې که زه ورته وایم چې نه دا ماته دې لاندې په کار دی نو بیا دا چې کوم دی ټو الاین ټو ټاپ دا به الاین ټو باټم واخلئ الاین باټم دا مې واخلئ دا چې واخلئ آی ډي او آی ډي به زه دلته ورکړم چې بي ټي ان هوم دا داسې وګورئ ملګرو لاندې راغی که دې سایډ ته غواړئ بیا دا به څه کې ټو لیفټ به یې کې صحیح دی ټو لیفټ آف به یې کې نو بیا به دې سایډ ته راشي اوس خبره شوه دا پاتې ده چې دې ځای کې او دې ځای کې به یې څنګه راولي کلیر دی نو هغې دپاره هم موږ سره مختلفه الاین لیفټ الاین رایټ صحیح دی نو که زه راشم دلته ورته وایم چې سپوز ته ما د څه وکړه الاین لیفټ او الاین رایټ واخله ګورئ زه راځم دلته ورته وایم چې الاین لیفټ صحیح ده که نه آی ډي او بي ټي ان هوم دا ګورئ ملګرو دې کې راغی نو د دواړو لیفټ یو شی شو اوس به راشئ ورته ووایئ چې اباف استعمال کړه که تاسو خیال شوي مخکې ما ورته اباف کار وکړه نو آی ډي او دلته بي ټي ان هوم به واخلم دا ګورئ ملګرو دا دلته کې راغی کلیر دی نو دا ګورئ الاین لیفټ مې واخیسته الاین باف مې واخیسته که ته غواړئ چې اباف یې نه غواړئ لاندې ترې غواړئ نو دلته کې راشه چې ورته وایئ بیلو واخله نو بیلو آی ډي او بي ټي ان هوم نو ملګرو دا تاسو وګورئ په دې ویډیو کې تاسو د سر نه دا یو ځلي دوه ځلي دا ویډیو ګورئ نو د دې بټنې شاوخوا ته کوم ځای کې چې تاسو غواړئ دا سټیکر چې دی دغه تاسو کېښودلی شئ دا ټول د دې څلورو یا 1 2 3 4 5 همدغسې څلور نور چې کوم دي موږ سره دا د اتو اټریبیوټس یا 9 اټریبیوټس چې دا یو بیز لاین چې دی د دې لپاره که درته وایم چې دې کار څه دی نو د دې اتو اټریبیوټس د لارې نه تاسو کولی شئ چې کوم ځای کې دا وغواړئ سټک کړئ هلته تاسو کولی شئ دا خپل چې کوم سټیکر دی هغه تاسو سټک کولی شئ چې هر ځای کې تاسو وغواړئ نو د بیز لاین اگزامپل ته ګورئ ملګرو بیز لاین څنګه کار کوي سپوز زه راځم دلته ورته وایم چې دا ماته ختم کړه او زه به راشم ورته به ووایم چې دلته کې به زه ورته یو بل اټریبیوټ واخلم سپوز زه به راشم ورته وایم چې الاین ټاپ آی ډي او بي ټي ان هوم دې دواړه ټاپ یو شی شو سمه ده دې دواړه ټاپ یو شی ده خو اوس دلته مطلب دا ده چې دا ګورې دا کوم هوم چې ما لیکلی ده دا هوم لږ لاندې دی او دا بره دی نو زه غواړم چې دا ټاپ دی خو دا کوم د دې دواړو ټیکس چې دی هغه د ماته ایکول شي نو زه به راشم دلته ګورئ ښه زه دا پریکټیکل کار کوم نو الاین بیز لاین دا مې واخیسته او هلته به آی ډي ورکړم بي ټي ان هوم ورک نو دا تاسو وګورئ ملګرو د دې هوم چې کوم بیز لاین دی هغه د مای پیج سره یو شی شو کلیر دی نو د بیز لاین نه مطلب دا دی چې کله ته دوه ایجز یا دوه اوبجیکټ وي سره او د هغوی ټیکس غواړي چې په یو مستقیم خط باندې پریوځي نو دا اټریبیوټ به دې کاروئ نو ملګرو دا ما سره د سچ په باره کې د ریلیټیو لیاوټ په باره کې تقریبا څو اټریبیوټس تاسو کولی شئ واخلئ په دې باندې پریکټیس وکړئ او بل د ټول نه مهمه خبره دا ده چې ضرور نه ده چې تاسو ریلیټیو لیاوټ پیرنټس دی د دې چایلډس به ټول تاسو ریلیټیو لیاوټ وي نه داسې هم کولی شئ چې د دې په منځ کې ته یو لینر لیاوټ واخلئ سپوز راځم ګورئ ښه دلته کې زه به دا ریموو کړم او دلته به راشم ورته وایم چې ما ته دوه لیاوټه راکړه سپوز به ورته وایم چې ما ته یو ریلیټیو لیاوټ راکړه هغې د فار ایگزامپل ما سره 300 ډي پي دی وي صحیح دی کوم ویډ چې کوم دی ما ته 300 ډي پي او هایټ چې دی هغه ما 300 ډي پي دی وي کلیر دی نو دا ما سره یو ریلیټیو لیاوټ شو دې ځای کې کلیر دا ما سره بیک ګراوند شو او د دې نه لاندې هم تاسو کولی شئ چې فار ایگزامپل یو لینیر لیاوټ واخلئ دا ګورئ دا ما لینیر لیاوټ واخیسته هغه به زه ورته وایم چې میچ پیرنټ او میچ پیرنټ دا ګورئ دا ما واخیسته نو اوس دا مکمل سکرین باندې راغلی ځکه د دې پیرنټ څوک دی دا گرین لیاوټ دی او گرین لیاوټ مکمل سکرین اخیستی خو دا چې کوم دی دا دومره دی دا وګورئ دا ما سره مکمل سکرین باندې راتاو شوی دا وګورئ د دې کې چوکاټ ښکاري
نو زه به دې ته وایم چې یار د دې کوم هایټ چې دی هغه به زه سپیسیفیک ورته واخلم تر څو ښکاره شي درته. سپوز به ورته واخلم چې د دې هایټ چې کوم دی هغه ماته 300 DP واخله او ویټ چې دی هغه ما سره میچ پیرنټ کړه. نو ملګرو تاسو دلته وګورئ دا دواړه یو بل د بره د پاسه راغله. دا به که زه دې ته کلر ورکړم سپوز ما ته بیکګراوند کلر ورکړه تر څو ما ته ښکاره شي دا سپوز ما دا واخیسته وایټ مې واخیسته کلیر دی 000 دا ما سره کوم کلر شو یلو شو. زه به دا کلر چینج کوم د ځای نه سپوز دې ته ما دا کلر واخیسته دا پینک کلر دا ما سره پینک کلر شو چې کوم ما سره ریلیټیو لیاوټ دی. او که زه راشم دې ته وایم لینیر لیاوټ ته راشم ورته وایم چې بیکګراوند او دې ته هم زه یو کلر واخلم سپوز دې ته ما دا یلو کلر شي کلیر دی دا ما سره یلو کلر. نو ګور دا هغې چې هغه د دې لاندې راغی کوم یو دا پینک دا ګور د دې لاندې دی. نو زه به راشم دې ته به ورته وایم چې یار دا د دې لاندې کا کلیر دی. نو دې ته به زه اوس یو آی ډي ورکړم دې ریلیټیو لیاوټ ته ورته وایم آی ډي زه به ورته وایم چې یلو لیاوټ صحیح دی دا یې د آی ډي شوه یلو لیاوټ. او دلته به اوس راشم ورته وایم چې بیلو آف څه وکړه ما ته دا لیاوټ چې دی دا لینیر دا ما ته څه که دا بیلو آف که بیلو آف آی ډي یلو لیاوټ دا ګور دا دې لاندې راغی کلیر دی. د یلو لیاوټ چې دی دا څوک د دې لاندې راغی د دې آی ډي ما یلو ورکړی زه ورته پینک ورکوم پینک لیاوټ اوس به راشم دلته به ورته وایم چې یار ته د پینک لیاوټ واخله پینک لیاوټ. نو ګورئ ملګرو دا کوم زما یلو لیاوټ چې دا د پینک لیاوټ لاندې راغی سمه ده. دا ما سره لینیر دی دا ما سره لینیر لیاوټ دی او دا ما سره ریلیټیو دی. دا به څنګه معلومیږي که زه فار ایگزامپل دلته څه واخلم یو بټن واخلم ملګرو او هغې بټن ته ووایم سپوز ما ته څه وکړه ریپ کانټنټ اوس دې بټن ته وایم چې سینټر ان پیرنټ ګوره سینټر ان پیرنټ مې ترو کړه نو دا د خپل پیرنټ په سینټر کې راغله بټن خو دغه اتریبیوټ ګوره په دې لیاوټ کې کار نه کوي ځکه دا خو لینیر لیاوټ دی د دې اتریبیوټس بیل وي دا سینټر ان پیرنټ. سپوز که زه دلته راشم او بټن ورته واخلم نو ګورئ دا بټن ما واخیستله هلته ریپ کانټنټ نو دا تاسو وګورئ ملګرو دلته کې راغله خو دې ځای کې د سینټر ان پیرنټ نشته دی. دا ګورئ سینټر ان پیرنټ کار نه کوي ځکه د دې پیرنټ چې کوم دی هغه ما سره لینیر لیاوټ دی. اوس به دا څنګه کار کوي ګراویټي باندې به کار کوي چېرته دا بټن چې داخلي ګورئ زه دلته بل بټن واخلم کنټرول سی کوم هغه به د دې څنګ ته راځي صحیح دی. ګورئ لینیر په شکل باندې دی ګوره دریم بټن. اوس که ته دلته راشي ورته وایي چې دا د دې چې کوم فادر دی دا زیډ لیاوټ دی دا ماته ورټیکل کا نه ګورئ ښه اورینټیشن ورټیکل نه ګورئ دا په دې شکل باندې راشي او که هاریزنټل دی واخیسته نو دا به ما سره په هغې شکل باندې راشي. دا ګورئ ملګرو دا خو زوړ درس دی. نو ما مطلب دا و چې تاسو کولی شئ چې په یو لینیر لیاوټ کې څوک په یو ریلیټیو لیاوټ کې دننه تاسو ریلیټیو لیاوټ هم واخلئ او لینیر لیاوټ هم واخلئ بیا هغه ستاسو ایکسپرټیز پورې ډیپنډ کوي هغه لري اړه لري چې یاره تاسو په کوم شکل باندې ځان ته لیاوټ جوړوئ کوم چې ځان ته یو یوزر انټرفیس جوړوئ نو تاسو په دې شکل باندې کولی شئ کار وکړئ په دې نه وخت کار واخلئ. نو ملګرو راځو بل موږ سره څه دی سلایډس کې موږ سره یو سلایډ دی چې کې موږ اکثر شاګردانو ته وایي چې یاره تاسو به څه کار کوئ دا فیسبوک لیاوټ به اوس جوړوئ صحیح دی. فیسبوک یوزر انټرفیس دی دا به تاسو جوړوئ دا اوس سمپل دی صرف یو ټیکس ویو راخیستی دی بل ټیکس ویو دی ټیکس باکس دی او همداسې ما سره چیک باکس دی او اسانه دی. نو په دې باندې موږ تاسو پریکټیکل بله ویډیو کې به کار وکړو چې یاره دا فیسبوک انټرفیس تاسو څنګه جوړوئ کلیر ده. نو دا موږ سره ریلیټیو لیاوټ